دا د خوست ولایت مرکزي لوی جامع جومات دی چې پکې زرګونه ګډونوال د لوی نیکمرغه اختر لمانځنو د ادا کولو په موخه راټول شوي وو. دوی په هیواد کې شته سوله یو نعمت وباله او ورته مهال یې ټول افغانان ملي یووالي او وحدت ته راوبلل. امنیت له لحاظه نور اخترونه یو څه ستونزمن ول، خلکو چکر او عامه تفریحي ځایونو ته د تګ لپاره مساعد زمینه نه وه مساعده، او په دې اخترونو کې د سولې او ثبات شتون دی او خلک کولی شي چې په آزاده فضا کې او هر چیرې چې زړه وغواړي تللی شي. دوی په ورته وخت کې پر شتمنو هم د دې غږ وکړ چې په خپل ګاونډ شاوخوا کې د بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي. ډیری داسې خلک شته چې دوی د اختر لپاره قربانۍ نه دي کړي، نو زما توقع دا ده چې خپلې قربانۍ د دوی سره شریک کړي، خپلې همکارۍ د دوی سره شریک کړي او دغه لوی اختر په ډېر خوشحالۍ سره تیر شي. په خوست کې د لوی اختر لومړۍ ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د دغه ولایت د مرکز په شمول بېلابېلو ولسوالیو کې د پوره امن په فضا کې د لوی اختر لمانځنه ادا او په دې سره د یادو نیکمرغو ورځو لمانځنه پیل شوه.